بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. باب ما لا يفسد الصوم. باب دې په بیان د هغه شیزونو کې چې نه فاسدې روجې لره. په دې کې به مصنف علیه رحمه داسې اشیاء څلېرویشت مونږ او تاسې ته بیان کی چې په دې باندې د روجهدار روجه نه ماتي، که دا د رمضان المبارک و که غیر رمضان المبارک، هر یو روجه. نو دغلته قید یې لګولی دی چې فرمایي وهو 24 شیئا، دغه چې دی دا څلېرویشت شیزونه دي، دغه تقریبا دی لازمي نه دی چې بس دې نه علاوه. نو فرمایي چې ما لو اکلا او شربا او جامع ناسیا، هغه څوک لو اکلا که خوراکو کی روجهدار او شربا یا سکاکو کی او جامع ناسیا یا جماعو کی خو ناسیا په هیره سره. نو خوراک سکاکی وکړو یا جماعو که په هیره سره، نو د دې په روجه باندې هیڅ اثر نه پروزي، د روجه بالکل صحیح کیږي، دا دې پوره ونیسي. و ان کان او کوي للناسی قدرتون، یعنی د پاره د هغه چې هیره سره روجه خوري ناسی وي کنه، هیره سره روجه خوري، که قدرتو علی الصوم په روجه باندې، نو یذکره به، نو دې ته دې یاد کړی شي په دې روجه باندې. من هغه څوک رآهو چې ګوري دلره یاکلو د خوراک، یعنی چې څوک ویني چې دغه خوراک کوي روجه خوري ناسی دی په هیره سره، په کدی قدرت لرلو بیا دې ورته یاد کی. قدرت مطلب داسې چې یعنی دې روجه پوره کولی شوه ماښامه پورې، بیا دې ورته یاد کی. وکره عدم تذکیره، او دغه مکروه دی چې ته ورته نه یادول په دغه وخت کې. وان لم یکن له قوة، او که نه و د دپاره قوت، یعنی دومره و چې دغه روجهدار روجه نشوه پوره کولی، کمزوری و، نو فلا اوله بهتر دادي عدم تذکیره، دته نه یادول. اوس دلته دا فرمایي چې اوس یو کس دی روجهدار د روجې په حالت کې هغه ته پته نشته خوراک کوي سکاک کوي، نو دلته اوس دغه مسله بیانې، دته به مونږ وایو او کنه چې روجه ده مخوره او کنه به وایو. نو دلته فرمایي که دغه روجه دی پوره کولی شوه ماښامه پورې، نو دته په یادولی شي. لنډه دا چې ځوان و نو دته به یادولی شي، او که بوډاو نو هغه ته به نشي یادولی. نو دلته دا مسله بیان کا. همدغه رنګې مخکې فرمایي وهو انزل بنظر او فکر وان ادام النظر والفکر، او انزل بنظر، او یا انزال شو په نظر سره، نظر کولو انزال شو، او فکر یا په فکر سره، وان ادام النظر، او کوو د دمامدار دا نظر او انزال شو، والفکر او فکر یو، یعنی په نظر او فکر سره انزال. په دې عبارت کې چې دو مسلې بیان شو، که په اتفاق سره د روجې په حالت کې یو ښایسته ښځې ته وکتل شي او دلته چې دی انزال وشي، نو روجه چې دی وایي نه فاسدېږي، اگر چې دا قتل مسلسل ولی نه وي. قتل خو جایز نه دی، خو بس که وی قتل او انزال یې وشو، نو په دې باندې د روزه باندې اثر نه پروزي. دویم نمبر، که یو زنانه پسې یعنی غور و فکر کولو، یعنی دغه چې و بار یو، یعنی مطلب دوامدار او تر دې چې انزال شو، نو د دم روجه نه فاسدېږي. اگر که د یعنی مطلب د دې ښځې یا زنانه سوچ او فکر په ذهن کې راوصل، دا جایز نه دی، خو د روجه چې دا دغه نه فاسدېږي. همدغه رنګې اوید دهنه، یای په سر باندې تیل ولګول، د روجې په حالت کې چې چا په سر باندې تیل ولګول، نو روزه کې څه فساد نه راځي. همدغه رنګې او اکتحل ولو وجدا طعمه فی حلقه، او اکتحل یا سترګې تورې کړل ولو وجد طعمه، اگر کئی مندک
یعنی پیدا شو طعمه خوند د فی حلقی په حلق کې هم پیدا شو نو بیا اسم نکیږي یعنی پسترګو کې رانجه مانجه ولګول او د مزه چې دا په حلق محسوس شو نو د چې دا روزه نه فاسدېږي. همدا کرنګي مخکې فرمایي چې او احتجما یا حجامه ولګوله حجامه هغه بدن نه چې وینه وباسي نو که حجامه وباسي جایز دی خو اوس چې کمزوري زیات وي بیا په دې وخت کې یعنی طاقت نه باقی پاتې کیږي نه نو بیا مکروه دي دسی نه دی کول پکار نو په حجامه باندې روزه نه فاسدېږي. همدا کرنګي او اغتابه یا غیبتو کی نو په دې باندې غیبت اگر که ګناه ده غیبت باره کې قرآن عظیم شان کې الله رب العزت فرمایي چې یحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه ای تاسو کې یو کس دا خوښوي چې تاسو د خپل مړ ورور غوښه وخورئ نو څوک یې نه خوري څوک یې نه خوښوي نو داسې په غیبت باندې اگر که ګناه ده خو د روزې ته څه ضرر نه رسوي مطلب فاسدېږي نه ضرر مطلب ده. او نول فطره ولم یفطر یا اراده کړې وي د افطار چې زه روزه ماتوم او روزه ماته نه کړه نو په دې باندې د روزه نه فاسدېږي تر دې چې دی خوړلې نه وي قصدن. همدا کرنګي په دې نه کېږي چې او دخل حلقه دخان بلا صنعه چې داخل شي حلق د دې ته لږه یعنی بلا کسبه بلا اختیاره یعنی بغیر د اراده نه بی اختیار داخل شي او دخل حلقه دخان بلا صنعه یعنی لږه داخل شي حلق ته بی اختیاره خبر نوي نو په دې باندې چې دغه روزه چې دا نه فاسدېږي. ګورې دلته لکه اگر باته شو د لوکی چې دی اوس مطلب جمعات ته لاړې هلته خلکو لګولې وه ناپوه و د روزې په حالت کې یعنی جمعې په ورځ باندې یا د رمضان المبارک یعنی یو کس لګولې وه نو بیا خو نه فاسدېږي صحیح ده نو اوس قصدن داسې د بویول نو بیا روزه فاسدېږي نو دلته احتیاط پکار دی. همدا کرنګي او غبار ولو غبار الطاحون اوس یعنی گرد هغه ولو غبار الطاحون او غبار یا غبار وی کنه دا غبار اگر کا یعنی مطلب اگر کا گرد جرندی وی یعنی که جرندی ددم پدی باندې نفاسدیږي. همدا کرنګي او ذباب یا حلق ته مچ لاړ شي تیر شي نو پدی باندې روزه نفاسدیږي. او اثرو طعم الأدوية فيه وهو ذاكر لصومه او اثر طعم یا اثر د اغه خوندو د ادویي یعنی د دوایی فيه په دې حلق وهو او حال لا چې ذاکر د یاد لصومه روزدار روزه یعنی د روزه په حالت کې یو کس حلق د اغه دوا محسوس شو یعنی حکیم مکیم د اغه دوا محسوس شو نو د چې د روزه نفاسدیږي په دې کې نو تر دې چې دې ته روزه یادم وی کنه نو بیا هم د نفاسدیږي. او یا مخکې فرمایي چې او اصبح جنوبا ولو واستمر يوما بالجنابه او اصبح یا سحر کو جنبا د جنب په حالت کې ولو استمر اگر که دوام وکړي یومن یو ورځ بالجنابت په جنابت سره ورځ ټول په جنابت باندې تیر کا نو اگر که دا ګناګار دی 15 وخت منځونه خو پکې پرې خودل کنه نو هغه تنه لاړ نو په دې ګناګاریږي خو په روزه باندې سازر نه پروزي او روزه صحیح کیږي. او مخکې فرمای او صب فی احلیله ماء او دهنا یا او صب یا توی کړي فی احلیله پسوری ته ذکر خپل کې ما ان اوبه او دهنن یا غوړي دلته داخل کی نو پدی باندې مسکیږي روزه ته س فسا یعنی س ضرر نه رسیږي روزه پدی باندې د کس نفاسدیږي. ګوره دلته فرمایل صورت د مسلې دا سیده یعنی که یو کس خپل ذکر کې اوبه واچول یا تیل واچول یا دوی وغیره واچوله که مسانی ته ورسیدل نو بیا خو روزه فاسدیږي او که مسانی ته ونه رسیدل نو بیا روزه نه فاسدیږي. نو دلته احلیل قید سره دا معلوم شو چې د زنانه شرمګاه کې چې یو کس دوايي واچي نو فورا داغه روزه چې داغه فاسدیږي نو زنانه په دې کې داخل نه ده. همدا کرنګي فرمایي چې
او خاص نهرا فدخل الماء اذنه، یا غوپه شو نهر ته فدخل الماء او داخل شو اوبه اذنه د هغې غوږونو ته، غوږونو ته اوبه داخل شو او دا ورغوپه شوی و. چې ورغوپه شو نو غوږونو ته اوبه لاړه، نو په دې باندې هم د روژه چې ده نه فاسدېږي. ښه ګورئ دلته یې دا وفرمیل چې د روژې په حالت کې یو کس غوپه ووایي چې د دې غوږونو ته اوبه لاړې شي نو روژه د ده نه فاسدېږي. اوس که باقاعده دا خپله په قصدن داخل کو نو یو قول مطابق دا دی چې د ده روژه چې دی دا فاسدېږي، خو لحاظه احتیاط پکې دی په دې کې پکار دی. همدارنګې او حک اذنه بعود فخرج علیه درن ثم ادخله مرارا الى اذنه. دلته اوس فرمایي چې یو کس په غوږونو کې یعنی یو لرګی راغستی وي څه شي هغه بار بار وایي وباسي او دننه کوي بیا مکه ورکوي مکه ګن، نو په دې باندې هم وایي څه شی کېږي نه فاسدېږي روژه. او حکه یا وګروي اذنه خپل غوږ یعودو یعنی لرګی باندې بعود په لرګي باندې فخرج علیه درن چې اوزي په دې باندې خیره ثم ادخله او بیا داخلي دی لرګي لره مرارا الى اذنه یعنی بار بار دی غوږونو ته داخلي، نو په دې باندې هم د چې دی دغه روژه نه فاسدېږي یعنی هغه ګند وباسي واپس دننه کوي او داسې کوي. همدارنګې او دخل انفه مخاط فاستنشقه عمدا او ابتلعه وينبغي القاء النخاط حتى لا يفسد صومه على قول الامام الشافعي رحمه الله. او دخل یا داخل کی انفه او دخل یا داخل کی انفه پوز خپلی تا مخاطن یعنی د پوز گندگی گړي او بیا فستن شقه او دی بر طرف ته راکاږي عمدن قصدن عمدن راغس او ابتلعه یا تیر کړل یعنی دا پوزه کې دا ګندګي ده دای بره طرف ته راخکل او دای تیر کړل او په دې باندې چې دی د روژه چې ده دا نه فاسدېږي. وینبغي القاء النخامة او مناسب دی چې لړکی دغه ګندګي بهر دی لړکی حتی تر دې چې لا یفسد صومه چې فاسد نشي روژه ده علی قول امام شافعی رحمه الله په قول د امام شافعی رحمه الله. نو امام شافعی رحمه الله فرمایي چې په دې باندې د روژه فاسدېږي، دلته وفرمایل چې نه فاسدېږي. نو مناسبه دا ده چې د دې نه بچ شي یعنی دو قول دي په دې کې اختلاف دی یعنی چې که تاسو تیر نه که بهر هم لړه که نو د دې اختلاف نه به بچ شي. او ذرعه القیء وعاد بغیر صنعه او ذرعه القیء یا خپله قی وشه او وعاد بغیر صنعه یعنی د هغې د فعل نه بغیر خپله واپس قی چې شوه دا تیر شو. دغه قی ولو ملأ فاه فی الصحیح اگر که دغه قی چې و په ډکه خوله باندې و د تیر شوی نو د بیا هم دغه روژه چې ده دا نه فاسدېږي. او استقاء اقل من ملء فیه علی الصحیح یا دی یعنی څه شی قصدن کړي وي دغه قی چې دی قصدن قی وکړي خو اقل کم وي من ملء فیه یعنی د ډکې خولې نه دا کم وي علی الصحیح یعنی په قول صحیح سره بیا هم د چې دی هغه روژه نه فاسدېږي. ولو اعاد فی صحیح اگر که تیر کړي وي دغه قی یعنی ګورئ قی کې چې دی یو کس چې دی هغه قصدن عمدن قی راولي که نه خولې ته ګوته ورننه باسي نو که دې قی وکړه چې واپس کول حلق ته واپس لکه دا ډکه خوله وه نو بیا خو د روژه فاسدېږي او که دې نه علاوه لږ وو نو بیا نه فاسدېږي. او بل صورت دا دی چې یو کس قصدن نه دی راوستې کړې قی ورته راله اوس که په ډکه خوله هم واپس ورته لاړه نو بیا هم د روژه نه فاسدېږي ځکه دغه بیا دا بې اختیاره دی. او یا اکله اخری ما بین اسنانه چې په ما بین د غاښونو کې وي روټۍ اخري که نه یعنی څه شیز بیا پاتې کېږي نو که دا څومره وي بیا وی اکله ما بین اسناني هغه چې په ما بین د غاښونو کې وي وکانه وي دا څومره
دون الحمصه کم د چڼې نه، کم د چڼې نه وي، نو په دې باندې روژه نه فاسدېږي. او مضع او یا هغه وجووي مثل پشان د سمسمتن یعنی پشان د کنزلی وي، کنزلی یعنی دومره قدر ته من خارج فمیه د خلی خارج نه، یو خو داخل چې غاښونو منځ کې و دا بهر نه خولې ته وردن نه که، حتی تر دې تلاشت چې هغه وجووي په خوله کې هغه ویجولو هغه خوره وره شو، ولم یجد لها طعما او دای چې دی وجولو په خوله کې خوره وره شو، ولم یجد لها او موندی نه که د لاره پاره طعما سخون فی حلقی په حلق کې سخون دی محسوس نه که، په دې باندې د روژه نه فاسدېږي. نو دلته اوس دا فرمایي چې او مضع مثل سمسمة من خارج فمه حتى تلاشت ولم یجد لها طعما فی حلقه. اوس یو کس ته خارج د خلینا یو شي سي راواغسته په مثل د کنزلی و یعنی دومره و، خارج د خولې نه راواغستو په هغه جولو په خوله کې پته مونه لګېده او د هغه خوند چې دی په حلق محسوس هم نه که، نو په دې باندې دغه روژه چې ده نه فاسدېږي.